السلام علیکم دوستانو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې کله تاسو چاته ټلیفون وکئ او هغه ټولې خبرې تاسو په خپل موبایل کې ریکارډ کئ، یعنې د هغه رقم که چیرې دغه اپشن تاسو په خپل موبایل کې اون کئ او دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکئ، نو بیا که ستاسو موبایل هر څوک ور واخلي هغه ته به معلومیږي هم نه چې آیا دغه خبرې اوس ریکارډ کیږي او که نه ریکارډ کیږي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دلته له تاسو څخه یو څو پرمیشنان غواړي، دغه پرمیشنان به ټول دلته تاسو چیش کړئ الاو کړئ. کله چې وګورئ ملګرو دغه پرمیشنان تاسو الاو کړئ، دغه رقم دلته دا کومه انیبل اپس غواړي دلته به تاسو په انسټال سرویسز باندې کلیک وکړئ او دا کیوب کوم ریکارډرز چې دغه به تاسو چیش کړئ اون کړئ. کله چې وګورئ ملګرو دغه تاسو اون کړئ، دغه رقم به بیرته تاسو په بیک باندې ووځئ. کله چې وګورئ ملګرو تاسو په بیک باندې ووځئ، دغه رقم دغه تاسو اوکې اینډ کنټینیو کړئ. نو کله چې وګورئ ملګرو تاسو اوکې اینډ کنټینیو ووایي، بعد کې به تاسو اګنور ووایي او دغه رقم نو تھینکس ورپسې ووایي او دا به اوکې آی ګاټ اټ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې وګورئ ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو دلته ګوره تاسو ته راوړي یو آر آل سیټ ټو ګو، یعنې تاسو اوس کولی سئ چې ټلیفون وکړئ. کله چې هم تاسو چاته ټلیفون وکړئ، هغه ستاسو خبرې به ټوټل چیش کیږي، ریکارډ کیږي. نو ګوره ملګرو زه اوس تاسو ته هغه طریقه هم درښیم چې دا به څنګه ریکارډ کیږي. نو تاسو به په فون باندې کلیک وکړئ. نو کله چې اوس هر څوک راولاړ سي ستاسو په موبایل کې چاته ټلیفون وکړي یا تاسو خپله چاته ټلیفون وکړئ، نو هغه خبرې به اټومیټیک ریکارډ کیږي. نو ګوره ملګرو زه چاته ټلیفون کومه، دغه رقم کله چې وګورئ ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ، دغه رقم دغه اپشن دلته تاسو وینئ، یعنې ستاسو ریکارډینګ چې هغه روان ده. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د خپل موبایل ټوټل خبرې ریکارډ ما کارت کوي دغه رقم که هر څوک ستاسو موبایل کې خبرې وکړي، نو صرف او صرف به بیرته تاسو راسئ، هغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله چې وګورئ ملګرو تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ، هغه ټوټل خبرې به دلته دی تاسو ته راواړوي چې دغه سړي په دونه بجې او په دونه ټایمینګ باندې له دغه سړي سره دونه خبرې کړي دي. هغه ټوټل ټایمینګ هم دلته دی تاسو ته درښیي. نو ګوره ملګرو اوس کله تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو پلی ووایي، هغه خبرې به تاسو ته چې سي پلی سي. Your current language is نو ګوره ملګرو په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی سئ چې د هر چا د ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې ریکارډ کړئ. یعنې که تاسو له هر چا سره خبرې وکړئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ریکارډ کولی سئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ سوي وي. که مې ویډیو خوښ سوي وي، ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.